څه چې زه غواړم دلته تاسې ته وښیم د عددونو جمع ده. یعنی کله چې غواړو په خپل ذهن کې عددونه سره جمع کړو، ښه نو غواړو چې 15 اته شپېته سره جمع کړو. د دې د جمع کولو نورې لارې مو ولیدې. نو کومه طریقه چې زه په دې ویډیو کې تاسې ته ښیم یوازینۍ لاره نه ده، مګر ډیره ګټوره لاره ده. کله چې په ذهن کې حل کوئ، که د اته شپېته عدد ته وګورو، ښه نو که 2 ورسره جمع کړو او یا کېږي، نو ولې 15 په 2 او 3 سره نه جلا کوو؟ 2 په اته شپېته ور جمع کوو او 3 نور بیا ورسره جمع کوو. ښه نو څه شی لاسته راځي؟ که 15 په 2 او 3 باندې ټوټې کړو، د دې د ټوټې کولو اصلي سبب دا دی چې دا 2 د اته شپېتو سره جمع کړو. ښه نو 2 جمع 3 15 کېږي او بیا اته شپېته ور جمع کوو. اته شپېته که یو ځل بیا ووایو چې دا 2 مو ولې راوایستل، دا دی چې اته شپېتو ته څو جمع کړو چې اویا سي. نو کولی سو داسې ولیکو چې 3 جمع 2 جمع اته شپېته اته شپېته. نو اوس کولی سو چې دا 2 له اته شپېتو سره جمع کړو. ښه 2 جمع اته شپېته 2 جمع اته شپېته اویا اویا، خو تر اوسه پورې لا 3 لرو. ښه نو اویا جمع 3 3 اویا کېږي. 3 اویا داسې ښکارېږي چې دا ډیره اوږده لاره ده، خو دا مو یوازې د دې لپاره ولیکله چې په خپل ذهن کې یې حل کړئ. یعنی ووایي چې 15 جمع اته شپېته. ښه که اته شپېته سره 2 جمع کړو اویا کېږي. وګورئ 2 او 3 15 کېږي. 2 اته شپېتو ته ورکوو چې اویا سي. 3 نور پاتې وو، نو ټول 3 اویا کېږي. او د دې د جمع لپاره بله لاره د عددونو محور دی. راځئ چې د عددونو یو محور رسم کړو. د عددونو یو محور به رسم کړو، داسې په دې ډول به یې نښاني کړو. داسې په دې ډول به یې نښاني کړو او راځئ چې دې ځای ته دغه ځای ته اته شپېته ووایو او همداسې دا هم اویا، دا یې هم اویا. او موږ غواړو چې 15 ورسره جمع کړو. 15 ورسره جمع کړو، که 15 ورسره جمع کړو راځئ چې لومړی 2 ورسره جمع کړو. که 2 ورسره جمع کړو اویا کېږي. جمع 2. او دا هغه څه دی چې د اویا د لاسته راوړلو په خاطر مو هلته وکړل. که 15 ور زیاتوو نو باید 3 نور هم ور جمع کړو. باید 3 نور هم ور جمع کړو دلته، نو دا اویا جمع 3 کېږي، کوم چې د 3 اویا سره مساوي دی. هیله منده یم چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی وي.